بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې په هیواد کې د بارانونو د ورښت اټکل شوی و او له اټکل سره سم موږ په ډیری ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو شاهدان وو او لا هم په اکثره ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو لړۍ دوام لري. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې په تیرو څلورو ساعتونو کې د بارانونو په پایله کې په پروان، دایکنډي، متن وردګ، لوګر، هرات، فراه، غور، بادغیس، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب او لغمان ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو ترڅنګ د غره ښویدنې او د تالندې برېښنا د رالوېدو پیښې رامنځته شوي دي چې له امله یې له بده مرغه په یادو ولایتونو کې 12 کسان شهیدان او 26 کسان نور ټپیان شوي او همدارنګه 30 هستوګنیز کورونه په بشپړ ډول، 110 هستوګنیز کورونه په نسبي ډول او 10 دوکانونه هم په نسبي ډول ویجاړ شوي دي. د دې ترڅنګ 24 د اوبو څاګانې، 80 کیلومتره سړکونه، 7 د اوبو شبکې، 502 جریبه کرنیزې ځمکې، 938 ونې ویجاړ شوي دي او ټول 503 کورنۍ د یادو پیښو له امله زیانمنې شوي دي. په دې لړ کې له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د محترم مقام په لارښوونه ولایتي ریاستونه د سیلابونو له امله زیانمنو خلکو ته د رسېدنې لپاره سمدستي لاس په کار سول. بیړنۍ لومړني اقدامات یې ترسره کړل او زیانمنو کورنیو ته یې اړینې مرستې ورسولې. همدارنګه له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي اداره ډاډ ورکوي چې د پیښو رامنځته کېدو او د بیړنیو حالاتو پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري او د ولایتي ریاستونو په ګدامونو کې اړین خوراکي او غیر خوراکي توکي لري چې د اړتیا په وخت کې به له سکتوري او همکارو امارتي ادارو او ملي او نړیوالو مؤسسو سره په همغږۍ او همکارۍ به زیانمنو ته لازمه رسېدنه وکړي. همدارنګه دا اداره له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د بارانونو پر مهال له سیندونو او سیلابي لارو څخه لرې پاتې سي او د دې ادارې لخوا د هوا د وړاندوینو او د پیښو په اړه خبرداریو ته جدي پاملرنه وکړي.